د هیواد د سترې ملي پروژې د قوشتاپې کانال مسؤلین وایي د دې کانال د دوهم فاز چارې یې پیل کړي دي. د دې پروژې د عمومي مدیر پر وینا دوهم فاز 120 کیلومتره اوږدوالی لري او 18 شرکتونه په دریو برخو کې په کار بوخت دي چې د ټاکلي وخت سره سم به یې کارونه پای ته ورسیږي. فاز دوم کانال قوشتاپه از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز میشه الا ولایت فاریاب ولسوالی انخوی ادامه پیدا میکنه. فاز دوم نظر به نقشه و پلان‌های دست داشته 177 کیلومتر است و قسمی که پلان کاری که برش ترتیب شده الی مدت 1 سال به پای اکمال میرسه. بل خو بیا په دې کانال کې بوخت کارکونکي وایي خوښ دي چې په دې ملي پروژه کې کار کوي. دوی له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د دې کانال په څیر په نورو ملي پروژو هم کار پیل کړي ترڅو نورو بیروزګار ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شي. قوشتاپې کانال ملي پروژه ده که نه څلور ساعته کار هم دلته موږ وکړو موږ نه ستړي کېږو. دا زموږ د وطن د آبادي پروژه ده. که دا اوبه دلته راشي ډېر مقصد حاصلات به د غنم کرل کېږي دلته ونې کرل کېږي دا ځای به خړوب شي. د دولت نه مې دا هیله ده چې زموږ غوندې ځوانانو ته داسې نور د کار زمینه برابره کړي چې مصروفه شي ځوانان او خوشحاله او خلک عوام ډېر خوشحاله باید واوسي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ بزګران وایي هیلې یوازې اسلامي امارت ته دي چې د دې کانال کارونه ژر بشپړ کړي ځکه د اوبو د کمښت له امله یې هر کال فصلونه سوځېږي او کړی زحمت یې بې ځایه ځي. ما خوش میشم دمو که د یو بیایو کوبا ما مردم ایدیر آورده کسی مردم از جای برای او یاله کنم بگیرم دیگه پارچاب کده یاله کنم دکی خوش نیست او ترکاره یعنی پشت میکنم گلپی سلپی یعنی رومی تروز خربزه گندم کل چی داره کشت میکنم او زیاد باشه. قوشتاپه د هیواد په شمال کې هغه لویه ملي پروژه ده چې د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پیل کیږي او د 215 کیلومتره په اوږدوالي سره د فاریاب ولایت په انخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 600,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي.